د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو د ولس د لا ښه او خوندي امنیت په موخه موټرسایکل سواره ګزمې پیل او ولس ته یې دا ډاډ څرګند کړ چې لا نور به ولس ته ښه امنیتي خدمتونه وړاندې کوي. په پغمان کې امنیتي وضعیت الحمدلله 100% کې تامین دی، هېڅ نوی مشکل هم نشته. ولس راضي دی ځکه چې زموږ ګزمې او زموږ د امنیت خلک 24 ساعته په پغمان کې ګرځي. نو موږ هم باندې ګرځو، پر چکپاینو باندې ګرځو، پر ولس باندې ګرځو، د ولس حال اخلو. کوم داسې مشکل الحمدلله په پغمان کې نشته. د صمیمیت په تار پې یو لږ ریوان ماتې تڼۍ، د صمیمیت په تار پې یو لږ ریوان ماتې تڼۍ، جهان د مینې محبت نه ګل عزار جوړوو. ولس هم د مجاهدینو له شپه او ورځ هڅو مننه کوي او د راغلي امنیت نه خوښ ښکاري. گزمای موتورسیکلکی بسیار رول مهم داره در تامین امنیت. واقعیت ازشان خیلی خوشحال هستیم، شب و روز خدمت میکنم. از مردم ایران میخواهیم که با همین مسئولین امارت اسلامی، با همین کسایی که در امارت اسلامی هستند دست به دست بتن، نه که مثلا به تخریب جامعه کمک بکنن، به کمک بکنن که همین کشور ما را چقدر باثبات شده، چقدر سرکار مثلا جور شده، چقدر این کشور ما پیشرفت کرده. وقت ما ایران رفته بودم، 1 سال ایران بودم، از ایران دوباره آمدم، من راه ایران یعنی دیدم یک زن مثلا جای خامکاری ندیدم، همه سرکار جور شده. چقدر در زیر بنیاد اینا کوشش کرده در صورت که در دولت قبلی واقعیت نبوده. د یاد ولسوالۍ مجاهدین هم ولس ته د لا ښه خدمت ډاډ څرګندوي او له ولسه غواړي چې له دوی سره لا نوره همکاري وکړي. موټرسایکلانو راغلي چې موږ د موټرسایکلانو ګزمې شروع کړي چې 24 ساعته یعنې د شپې او د ورځې زموږ د موټرسایکلانو ګزمې شروع دي او روانې دي. دا د موټرسایکل رسیدګي ژر کېدلی شي یو ځای ته او دغه د موټر رسیدګي په دې ژر نشي کېدلی. نو زموږ امنیت یې ډېره فایده رسولی ده. موږ راوتې د ولس لپاره خدمت ته شپه ورځ 4 ساعته موږ د خدمت ته ولاړې د ولس 4 ساعته ګزمه لرو. که شپه یې که مشکل هر ځای کې مشکل یې موږ ځانونه رسوی سو، خپله د ساحه کنټرول لاندې راولو، خپله وظیفه دنده سرته رسوو. 4 ساعته ګزمه د موټرسایکلو موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ مظلوم ولس ته یا ازار ورسوي یا مزاحمت وکړي. د مینې ښار جوړوو، د وطن ریګ لکه رنج دی پرې سینګار جوړوو، وخانه بیا دې هسکه څوکه بخت. موتورسایکل گزمه بسیار اهمیت مهمی دارد در امنیت هر ولسوالی، هر ولایت. ما که از مربوط به پغمان هستیم، بسیار مردم از پیش ما خوشحال هستند. ما هم به خدمت خود ادامه میدیم. صدق مومند یم دعا گو د شمل ور ظلمتا، صدق مومند یم دعا گو د شمل ور ظلمتا، د سر په